قدرمن دوستانو نن په یوه مهم موضوع باندې بحث کوو چې زموږ د خپرونې موضوع ده پر شرقي ادب د غربي ادب اغېزې څه دي. د همدې موضوع په اړه دوستانو زما سره خپرونه کې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد پوهنیار عبدالبصیر عابد دی چې ورسره بحث او خبرې پرې کوو. استاد محترم سلام ماشي بخیر راغلی، ډېر مننه زموږ بلنه منلې. مننه کمال صاحب محترم، سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، د ملي راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو ته هیله داسې خوشحالې ورځې پیل کړې وي او روانه اونۍ په خیر سره تېره کړي. ډېره مننه قدرمن استاد. که پوښتنه دې ځای نه راپیل کړو چې د شرقي او غربي ادب پیژندنه او توپیر یې څنګه کولی شو؟ مننه کمال صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. شرقي ادب او غربي ادب، کمال صاحب محترم، د موږ هدف له شرقي ادب نه اسلامي ادبیات دي یا په هغو هیوادونو کې چې هغه دین او مذهب اسلام ده، ځکه چې په شرق کې ځینې داسې هیوادونه هم شته چې هغوی د دغې لارې پیروان نه دي، دغه مذهب د هغوی نه ده. او بل غربي ادب هغه ادب ده چې هغه له اروپا نه شروع کېږي او د امریکې او د اسیا ځینې برخې او د افریقا هیواد ځینې لویې وچې ځینې برخې یا هیوادونه هم په ځان کې رانغاړي. نو دلته توپیر یې دغسې کولی شو چې شرقي ادبیات چې دي تر ډیره د دوی دغه فکري محورونه چې دي دا په وحی باندې ولاړ دي، په عقل باندې ولاړ دي، په اصولو باندې ولاړ دي او له دغو د ټولنیزو ارزښتونو باندې ولاړ دي، په فرهنګ ولاړ دي چې دغه اصول د دغو ادبیاتو لپاره او د دغو ټولنیزو چارو د ترسره کونې لپاره لارې چارې ټاکي او ورځنۍ چارې یا تعلیمي او تربیوي چارې په مخ کې بیایي. او غربي ادب هم په لومړي سر کې که موږ یې له میلاد نه مخکې راواخلو یا هغه ادبیات چې موږ یوناني ادبیات ګڼو او د روم ادبیات ګڼو، نو هغوی هم تقریبا له د شرقي ادبیاتو سره غاړه غړۍ دي یا هم دغو ادبیاتو ته ورته والی لري. خو وروسته چې کله په د فرانسې له صنعتي انقلاب نه وروسته په دغو ادبیاتو کې د دوی په فکري محورونو کې، د دوی په ټولنیزو ارزښتونو کې کوم بدلونونه راځي، نو هغه داسې دلته د دواړو ادبیاتو ترمنځ کرښې راوځي او کله شرقي ادب په غربي ادب اغېزې کړي دي او کله بیا غربي ادب په شرقي ادب اغېزې کړي دي، چې دلته موږ نن غواړو هغه اغېزې په ډاګه کړو چې کومې چې غربي ادب په شرقي ادب کړي دي او تر ډیره یې پایلې منفي دي. ډېر عالي. کومې اغېزې لویدیځ ادب پر ختیځ ادب ترسره کړي دي؟ مننه کمال صاحب محترم. موږ په شرقي ادبیاتو کې وړاندې ما وویل چې دلته دغو ادبیاتو ته کلاسیک ادبیات ویل کېږي او د موږ یو استاد همیشه کله په رسنیو کې هم دا خبره کوي چې دا خلک ځینې وخت په یو ګیر کې روان وي. نو دلته فکر دا شی کېږي چې هر کلاسیک نوم واخیستل شو، دې نه موخه دا ده چې موږ به اوس هم هماغه د لکه مثلا په پښتو ادب کې هغه د امیر کروړ د شعر په ژبه باندې به روان یو، دغسې کوم فکري محورونه له هغه سره به سم مخته روان یو. نه هېڅکله موخه دا نه ده، بلکې موږ کولی شو د دې ټولنې له اوسنیو غوښتنو او شرایطو سره سم خپلو ارزښتونو ته، خپل فرهنګ ته، خپل دین او مذهب ته نوی رنګ ورکړو او هغه ټولنې ته وړاندې کړو یا یې په نوو الفاظو کې ټولنې ته وړاندې کړو تر څو د دوی د خوښې وړ وګرځېږي. هغه برخې چې موږ یې غربي ادب ګڼو او د هغه اغېزې یې په شرقي ادب باندې ګڼو، لومړی دا ده چې موږ د کلاسیک یادونه وکړه. کلاسیک ادب دغه وروسته چې زه کومې برخې یادوم دا ټولې په کلاسیک کې راټولې دي او پرته له دغو برخو نه موږ نه ادب جوړولی شو، نه په ټولنه کې ځینې نور اصول دي چې هغه رامنځته کولی شو. مثلا کلاسیک ادب په غرب کې موجود و، د ده په مقابل کې د رومانتیزم په نوم باندې یو ادبي مکتب راپورته کېږي. دلته د کلاسیکو ادبیاتو هغه محور چې و هغه عقل و، روایات و، ټولنیز ارزښتونه و او اصول و، ټاکل شوي اصول چې په هغې باندې کلاسیک ادب مخته روان و. په دې کې د انساني ټولنې د ټولو ارزښتونو اړخونه خوندي و او هر چا خپل ځان پکې موندلی شو. لکه د موږ په پښتو ادب کې موږ منځنۍ دورې ته کلاسیکه دوره وایو، نو موږ په کلاسیکه دوره کې مینه لرو، عاطفه، احساس، عرفان او فرهنګي اړخونه،
حتی هنري اړخونه موږ ډېر په دغې دوره کې لرو. نو دا هغه دوره وه چې دغه د انساني ټولنې ټول ارزښتونه په هغې کې خوندي وو، خو رومانتیزم راپورته سو د کلاسیکیت یا د کلاسیک هغو ادبیاتو ته ویل کېږي چې هغه تر ټولو غوره وي، یعنې نه مړه کېدونکي ادبیات. که څه هم کلاسیکه ځینې نورې معناوې هم لري، لکه موږ نجیب ادب یا غوره ادب چې ورته ویل کېږي. نو دلته رومانتیزم راپورته سو، دوی یوازې خیال احساس راواخیسته، یعنې دوی د کلاسیک په مقابل کې راپورته سو. هغه کوم چې عقلي محورونه کوم چې د روایاتو محورونه و هغه یې تر پښو لاندې کړه، او د هغې په مقابل کې دوی یو قسم فکري ازادۍ په نوم باندې تبلیغات شروع کړه. او دغه مکتب بالاخره دې ته ورسېده چې انسان باغی کې دی فردیت ته وهڅوي، دغه ټولنیز اصول د ده په وړاندې مات کړي. یعنې یو شاعر که غواړي چې هر څه بیان کړي، دی په دې کې خپلواکه ده چې هغه بیان کړي او ټولنې ته یې وړاندې کړي. نو که چېرته موږ یعنې له دې نه وروسته دویم مکتب چې شروع کېږي، یا دا دویم مکتب نه ده بلکې د ده د ملاتړ لپاره چې بل مکتب را جوړېږي، هغه د نیچرلیزم په نوم باندې مکتب ده. نو نیچرلیزم مکتب چې ده دا طبیعت پالنه ده. اوس کمال صاحب محترم، د انسان طبیعت خو دا ده چې دی آرامۍ ته لاسرسی غواړي او دغه آرامي په ډېرې اسانۍ سره ترلاسه کېدلی شي. مثلا که پیسې ګټل وي، دا د غلا له لارې ډېر ښه کېدلی شي، خو دا د انسان طبیعت ده چې دی غلا کوي. نو نیچرلیزم وایي چې دی د آزاد پرېښودل شي. انسان ځینې غریزې لري چې هغه غریزې که چېرته د اصولو قوانینو د عقل او د مذهب تر کنټرول لاندې نه وي، نو دی ورانۍ رامنځته کوي. خو نیچرلیزم وایي چې دا باید آزاد پرېښودل شي او د دې لپاره یې تبلیغات وکړه تر څو دغه برخه هم په ټولنه کې پسې وپنځېږي، پراخ شي او وپړسېږي، چې د موږ په ټولنه کې ډېر بد اثرات کړي دي. لکه مثلا د موږ په ټولنه کې بل مکتب چې دغه فیمینیزم ده، دا اوس چې زه کومه خبره کوم د همدغو ایزمونو له ډلې نه. مثلا د موږ په ټولنه کې مادیت پالنه وه، خو ډېره کمه. د دوی هغه محورونه چې هغه معنویت پرستي وه یا معنویت پالنه وله. معنویت پالنې نه د ما موخه دا ده چې دلته په وړوکو شفقت و، د لویانو احترام و، دلته دیني اصول او ارزښتونه و، ټولنیز اصول او ارزښتونه و، چې دغه دې ته موږ معنوي ارزښتونه وایو. بالمقابل چې کوم ارزښتونه موږ ته دغو ایزمونو راوړل، هغه مادي ارزښتونه وو. لکه مثلا د موږ په ټولنه کې په تیر کې د دې لپاره ډېر کار وشو، او په اوس وخت کې په دغې برخه باندې ډېر زیات فشار کېږي چې هغه د ښځو مطلقه ازادي ده، یا د دوی لپاره د ازادۍ غوښتنه ده، چې فیمینیزم مکتب همدغو اصولو ته کار کوي. نو دلته د موږ ټولنې له دغو نه غلط تعبیر واخیسته، او په مقابل کې ادیبانو، لیکوالو، فلسفو، د ټولنیزو علومو د څانګې علماو او څېړونکو دا په داسې ډول دغې ټولنې ته را انتقال کړه چې موږ په ټولنه کې نن وینو چې هغه په ډېرو برخو کې له ټکر سره مخ ده. مثلا د شاعرۍ په برخه کې د موږ لیکوال کوشش کوي چې خوشحال خټک یوازې په رومانتیزم باندې ودروي، په داسې حال کې چې خوشحال هم کلاسیکیت لري، هم د ښځو حقوق لري، هم د اولاد د تربیې برخه لري، او نور ګڼ اړخونه چې موږ غواړو هغه د خوشحال په شاعرۍ کې پیدا کولی شو. خو ځینو لیکوالو دا کوشش قصدي کړی ده چې خوشحال خټک په یو ادب باندې وتپي، او دا څرګنده کړي چې ګوره موږ په پښتو ادب کې پخوا هم رومانتیزم لره، یا دغه خیال پرستي موږ هغه ټیم هم لرله. په داسې حال کې چې دغه فیمینیزم دا موږ دپاره هغه اصول غواړي چې هغه د موږ په شریعت او اسلام کې ځای نه لري، هغه د موږ په افغاني ارزښتونو کې ځای نه لري. رومانتیزم موږ د عقل له کنټرول نه باسي، مذهب د موږ لپاره بېمعنه کوي، یا موږ ته دا جرأت راکوي چې موږ د هغه په وړاندې څه وکړو، بغاوت وکړو. نیچرلیزم په موږ کې هغه غریزې تربیه کوي، د هغې د تبلیغ لارښوونه راته کوي چې تاسې دغه د ټولنیزو اصولو د قانون خبره او د مذهب خبره دا پرېږدئ، بلکې تاسې خپله یو فردیت یې هغه څه رامنځته کړئ چې تاسې یې غواړئ. نو کله چې بیا د دې لپاره څومره سیستماتیک کار کېږي، مثلا موږ په خپلو اسلامي هیوادونو چې هغه عربي هیوادونه دي، که د موږ ګاونډي اسلامي هیوادونه دي، په دې خپل هیواد کې مثلا د فیمینیزم نه زه یو ژوندی مثال داسې لرم. موږ ته یو استاد او ملګري قصه کوله
چې په دې وروستیو وختونو کې د ریاستونو لپاره یوه ښځینه معاونه حتمي او جبري سوله. موږ وایي دغه خبره ویوړله، دغه خپلو مسؤلینو سره مو شریکه کړه چې یاره دغه کار اوس موږ دلته وړ خلک نسو پیدا کولی. نو موږ ته د هغو غربي مشاورینو لخوا ویل چې تاسې اصلا په دې موضوع کې د خبرو کولو حق نه لرئ. یعنی دغه ډول ټولنیز یرغلونه، رسنیز یرغلونه، فکري یرغلونه بالاخره دې ته زمینه برابره کړې ده چې د موږ په ټولنه کې دغه زهر وپاشل سي او نن موږ له دغه ډول کړکېچونو سره مخ سو. لکه د موږ لیدونکي اورېدونکي په دې باندې ښه پوهېږي. مثلا یو له هغو نه د موږ په خواند باندې د تعلیم بندېدل دي چې هغلته دغه ازادي د افراط حد ته رسېدلې وه. یعنې هغه څه پېښېدل چې دلته د بیان وړ نه دي. بله، ډېره مننه. استاد زه غواړم زه نور هم د خبره ته واضح که څه هم زه پوه شوم، خو غواړم لیدونکي پوه شي. ما ته په ادب باندې بحث کوو، ادبیاتو باندې بحث کوو که نه، چې ادبیات مونږ یو ټاکلی پوهنځی ورته لرو او ځانګړي مینهوال یې لرو. داسې کسان هم شته چې د سره ادبیات پېژني نه. مثال وایم، ما ځینې ملګري ډاکټر صاحبان دي، هغه د سره ادبیاتو باندې ولاړ شعر چې ورته وایي که څه هم شعر یو ذوقي مسله ده او په شعر باندې ډېری کسان پوهېږي او خوند ته اخیستلی شي او هغه د خپل تعبیر د کوم تعبیر کوي، خو ډېری د دغه شعر سره مینه نه لري، نه یې لولي. په طبیعت یې همداسې ځکه ده په خپله رشته کې کار کوي. ښه، زه په دې باندې که د کومې خبرې چې استاد تاسو وکړي دا بیا د دغه کومې اغېزې شوې په ټولنه باندې، دا بیا د ادبیات سره څه اړیکه لري؟ مطلب مې دا دی، مثال په ټولنه کې اوس دلته بیا ځینې سیاسي موخې دي که نه، هغه سیاسي موخې چې دغه بیا نو د ادب او سیاست ترمنځ بیا څنګه اړیکه دوی ورکوي؟ دا یوه پوښتنه ده. مننه، ډېره ژوره پوښتنه ده. کمال صاحب محترم، ولې موږ دا د ادبیاتو له زاویې نه مطالعه کوو یا موږ ولې د ادبیاتو له زاویې په دې باندې بحث کوو؟ که څه هم د ما دا خبرې ډېرې په ادبیاتو پورې تړلې نه وي، دا د ټولنې په ګڼو اړخونو پورې تړاو لري. کمال صاحب استاد علامه حبیبي د ادب تعریف په دې ډول کوي چې ادب په دوه برخو باندې جلا کیږي. یو چې د ټولنیز ادب ده چې په هغې کې اخلاق، اصول او ټولنیزې چارې راځي، او بل چې ده هنري ادب ده چې په هغې کې موږ شعر و شاعري او داستانونه او لنډې کیسې دا کیسې راولو. نو د دغو اغیزو تړاو ولې موږ له ادب سره ورکوو؟ او تاسې خبره وکړله چې دا یوه ذوقي مسله ده. نو کله چې او دا ذوق اکثره خلک لري، که ځینو خلکو ته بېمعنا وي، مثلا هېڅ داسې څوک به نه وي چې هغه سندرې نه وي اورېدلي، هماغه څوک چې دا وایي چې زه له ادب سره شوق او علاقه نه لرم، هېڅ داسې څوک به نه وي چې هغه د لنډې کیسو ته غوږ نه وي نیولی، ځکه لنډه کیسه یا به د پښتو لنډۍ نه وي اورېدلي. او بل دغه ځینې وخت ځینې راډیوګانې او تلویزیونونه چې دي ادبي داستانونه په غږیزه بڼه خپروي، نو هغه چې یو ځل چا واورېد دی بیا مسلسل ګوري. همدغه سړی چې ده دی به خامخا د تلویزیون سکرین ته ناست وي او ده به سریالونه کتلي وي. دغه سریالونه خپله نه، دا د ادب پنځونه ده، وروسته سینما راپورته سوې ده، دې نه یې انځوریزه بڼه جوړه کړې ده. نو په یو ډول نه، په یو ډول دغه ادبیات چې دي دا ټولنې ته بیرته تزریقېږي. او بله دا ده چې دا ذوقي مسله ده، لکه د رومانتیزم غوندې. رومانتیزم راپورته سو، هغه کلاسیک ادبیات چې دوی کالي اغوستلي وو، د دوی هغه عیبونه پټ وو، یوازې هغه خلک پې پوهېدل چې هغوی غوښتل دغه شي ته ځان ورسوي. خو رومانتیزم دا لوڅک جامې ترې نه وښکلې. او له دې نه وروسته کمال صاحب محترم د موډرنیزم په نوم یو مکتب جوړېږي. په دې باندې به په پای کې مکمله خبره وکړو چې همدغه د موږ د ټولنې لپاره د زهرو نه په کمه مسابه باندې نه ده، یعنې دی مستقیم له دین سره ټکر ته راپورته سوی یو مکتب و. نو موږ ځکه ادب دغه غربي اغیزې له ادب سره په ارتباط کې مطالعه کوو یا له دغې زاویې وړاندې کوو چې دلته ټولنه که غواړي که نه غواړي دی په یو ډول له ادبیاتو سره مخ ده او په ده باندې اغیزه لري. او ادیبان او لیکوالان چې دي دوی بالاخره په خپلو د هغو ادبیاتو له لوستنې نه، د هغو ادبیاتو له لیدنې نه دوی دې ته مجبور سوي دي چې دا په خپله شاعرۍ کې دې ته جای ورکړي. اوس چې کله دوی په شعوري یا په لاشعوري ډول دې ته جای ورکړی په خپل ادب کې بیان کړي دي، نو موږ ته ښایي د ټولنې هغه بیدارو وګړو ته، لکه مثلا استاد عبدالهادي مجاهد د دې لپاره لګیا د منظم کار کوي. هر هغه څوک چې غواړي چې د دغو
غربي اغیزو هغه د فرهنګي سیاسي اقتصادي اغیزو نه خبر سي نو دوی د استاد عبدالهادي مجاهد درسونه په منظم ډول تعقیب کړي او د دغې خپرونې نه د موږ موخه هم همدا ده چې موږ بالاخره که په لاشعوري ډول د موږ ټولنې ته دغه ارزښتونه راغلي دي موږ غواړو اوس په شعوري ډول باندې د خپل ادیبان لیکوالان لیدونکي او د دوی په یوټیوب کې هم له دې سره مخ دي نو د دغو چینلونو له هغو پټو رازونو نه غواړو دوی خبر کړو چې تاسې دغو اسرارو ته متوجه اوسئ چې بالاخره د دې په پایله کې به تاسې خپل دیني ټولنیز فرهنګي سیاسي اقتصادي ارزښتونه له لاسه ورکئ او بالاخره به د دښمن په رنګ کې رنګ سئ چې بیا به دښمن دې ته احتیاج ونه لري چې تا پسې په کیلومترونو مزل راوکړي په تا باندې غټې مرمۍ استعمال کړي او بالاخره تا له خپل دین نه لرې کړي ځکه دغه څه چې دي دا بالاخره په تدریجي ډول په خپله تا دې ته اړ باسي چې تا له خپل فرهنګ او دین نه لرې کړي. مننه. ښه استاد لږ نور به هم وړاندې لاړ شو. د دغو اغیزو علت څه دی؟ ولې شرقي ادبیاتو البته غربي ادبیاتو په شرقي ادبیاتو باندې اغیز کړی دی؟ مننه کمال صاحب محترم. دا ډیره ژوره پوښتنه ده او جدي ده. د موږ په دې وروستیو وختونو کې ګورو کمال صاحب محترم چې د موږ په شرقي او بالخصوص په اسلامي هیوادونو کې دغه جګړو ډیر سخت زور اخیستی ده. دلته فقر تقریبا اوج ته رسېدلی ده. دلته مسافرتونه پیښ سوي دي. دلته د علمي زده کړو په نوم بلنې سوي دي. دلته له وړاندې نه په 10 او 20 او 13 او 40 کاله وړاندې خلک د زده کړو په نوم له هیواد نه بهر تللي دي. لکه د موږ د هیواد یو شاه وایي چې ما شرق ته شرقي هیوادونو ته محصلین ولیږل له هغې خوا نه دوی سیاسي خلک راغله. ما عربي نړۍ ته ولیږل له هغې خوا هم دوی سیاسي خلک راغله. کله چې دوی بیرته خپل هیواد ته راټول شول دلته یې چاودنه وکړه او د هیواد نن په دغه حال کې ده. نو دغه ډول فقر او جګړې دا هغه سببونه دي چې بالاخره او دغه فکري جګړه چې جګړې هیوادوال دې ته مجبور کړي دي چې دوی په خپله د جګړې له ویرې نه هیواد پرېږدي لاړ شي ووځي داسې یوې سیمې ته لاړ شي چې هلته غربي فکر له وړاندې نه موجود و. او بله ډله په د علمي د زده کړو په نوم باندې دوی په خپل وبلل سول او بوتلل سول. هلته دوی ته ښه سمه روزنه ورکول سوه. سمه د دغه خلک بول سوي وو مثلا د حقوقو د زده کړې په نامه باندې د انجینرۍ د زده کړې په نامه باندې د اقتصاد د زده کړې په نامه باندې. خو هلته دو ته یعنې موږ یې ژوندي مثالونه لرو. یعنې دا هسې هوایي خبره نه ده. که چېرته مناسبه وه زه به د ځینو نومونه هم واخلم چې دغه خلکو نه موږ په ادب کې ډېرې داسې څه لرو چې هغه د موږ د ټولنې لپاره نه ښایي چې دغه شی بیان سوي وای. نو بالاخره دغه کړکېچونه وو چې د موږ هیوادوال دې ته مجبور کړ چې له هیواد نه بهر لاړ شي هلته زده کړې وکړي او بیرته راغله دلته یې پنځونې وکړي. دلته هم ځینې خلک له وړاندې نه دې ته اماده وو چې دوی کې یو تغییر راسي. یو تغییر ته دوی خپل فکر خلاص کړي او هغه تغییر ومني. دا یو اړخ سو. دویم اړخ دا و چې موږ په دې 20 کلونو کې له دې 20 کلونو نه وړاندې موږ 11 کلن بل یرغل هم په دې سیمه باندې تېر سوی ده چې د هغې په پایله کې ښارونه او د دغه په پایله د دغه دویم یرغل غربي یرغل په پایله کې بالاخره کلیوالي سیمې هم له فکري اړخه په امن پاتې نه سوې ځکه دلته رسنیو ډېر سخت زور واخیسته. نو یو هغه دغه جګړې او مسافرتونه او سفرونه او له بله اړخه دغه یرغلونه د دې علتونه دي چې د موږ په ټولنه کې دغه ادبیاتو اغیز کړی ده. بله ډېر عالي. استاد ما په یو ځای کې لوستي وو چې بیدار ملتونه چې دي ویښ ملتونه چې دي دوی دغه اوسنۍ سوشل میډیا په نړۍ کې زور اخیستی دا د ځان په ګټه استعمالوي او هغه ملتونه چې دوی لکه مخکې شما ته په بحث وکړ او سواد کچه هم دلته ټیټه ده ستونزې دي مشکلات دي متاسفانه د سوشل میډیا دوی استعمالوي. دلته مطلب د فکري جګړې څخه دی خصوصا په دغه برخه کې چې دا څومره اړین ده. ښه را بشم زه خپل اصلي پوښتنې ته چې دغه اوسنی حالت یا پخوانی حالت چې پر ادبیاتو یا په ټولنه باندې زموږ حاکم خصوصا د غربي ادبیات اغیز په شرقي ادبیات باندې د څومره خطرناکې پایلې درلودلی شي داسې یو هیواد لکه افغانستان ته؟ مننه کمال صاحب محترم. تاسې د رسنیو خبره وکړله دا له موږ ته یعنې د دغو رسنیو چې موږ یې نن کاروو د دوه ریښې هم بیرته په
لویدیځ کې پرتې دي. د موږ د شرق یو مشهور شاعر وایي یعنی هر څوک چې غواړي له غربي فکر نه او د هغوی له اسرارو نه ځان خبر کړي هغوی د علامه اقبال لاهوري مطالعه کړي. علامه اقبال لاهوري وایي گوهرش تف در و در لالش رگ است مشک این سوداگر په ډېرې بښنې سره از ناف سگ است. نو دغه ټولنیزې رسنۍ چې دوی موږ ته رالیږلي دي د موږ په ګاونډیو هیوادونو کې کمال صاحب محترم هغه خلک چې له رسنیو سره له ټولنیزو رسنیو سره اشنایي لري دوی پې پوهېږي. ګاونډیو هیوادونو کې دوی د مونټایزیشن یا د پیسو د ورکړې په نوم ځینې دفترونه لري او بالاخره د دغې ټولنې وګړي بالخصوص ځوانان او په ځوانانو کې بیا ښځینه طبقه ځکه هغوی ډېر کشش لري او انسان طبیعتا الله داسې جوړ کړی ده چې دغه خپل مخالف جنس په لور دی میلان ډېر کوي. نو دوی لګیا دي په دغو ټولنیزو رسنیو کې اکاونټونه جوړ کړي دي د همدې غربي ادبیاتو په پایله کې دې ته اماده سوي دي چې دوی په خپل جسم باندې سوداګري وکړي، په خپلو ټولنیزو ارزښتونو باندې ریشخند جوړ کړي او ځان هغه شهرت ته ورسوي چې دغه ټولنیز چینلونه د دوی دې ته ورسیږي چې دوی ته بیرته دغه مالی عاید ولري. دا یعنی دلته فقر موجود ده ځکه د دغه یو کار لپاره دوی اماده دي چې ټول خپل ارزښتونه تر پښو لاندې کړي او ځان دغه مالی ګټې ته ورسوي. بل کمال صاحب تاسو وویل چې دغه ټولنیز چینلونه موږ څنګه مدیریت دوی په خپله ګټه مدیریت کوي او موږ څنګه په خپله ګټه مدیریت کوو. او ما ویل چې د دې ریښه بیرته د دوی په لاس کې ده، چلول د دوی په لاس کې دي. مثلا که زه نن په فیسبوک باندې د مجاهد کلمه لیکم ماته اخطار راځي، که زه په ده باندې د امت د یووالي خبره کوم ماته اخطار راځي. جالبه دا ده چې د فلسطین او د غزې نوم چې پې لیکم تا ته اخطار راځي چې ته د موږ له اصولو نه خلاف روانې ولې دا زه اصول نه لرم، زه یو برخه نه یم، زه خپل ارزښتونه نه لرم. نو دغه یې ښکاره مثال ده چې د موږ ټول هیوادوال انشاءالله له دې موضوع سره مخ سوي لیدلي دي او په عمل کې دوی ته څرګند سوي دي چې د موږ د دې خبرې په سیاق او بنیاد باندې به دوی اوس پوره پوه سوي وي. نو څنګه موږ کولی سو چې دغه رسنۍ په خپله ګټه باندې مدیریت کو؟ موږ کولی سو لکه اوس د موږ برحال او مبارز او دغه فکري مجاهدین دې ته بیداره دي چې هغه کلمې یا هغه رمزونه دوی کشف کړي دي چې دوی ماته په کومه خبره اخطار کوي هغه کلمه په رمز کې لیکي. لکه دوی د سمبولیزم په نوم باندې یو مکتب لري، که څه هم دا سمبولیزم اصلا په شرق کې پروت و، له شرق نه وړل سوی ده، خو دوی په یو بل رنګ کې رنګ کړی ده چې هغه خبرې پټول دي، خو کومې خبرې چې هغه ته سیاست ته ښکاره نسي کوی، هغه ته ټولنې ته ښکاره نسي کوی ځکه یو غبرګون راپارول کېږي. نو دغه کلمې دوی اخیستې په رمز کې کوي او کله موږ کولی سو دغه رسنۍ په خپله ګټه باندې مدیریت کړو، کله چې موږ دغه ډول لکه نن چې دغه نظام دې ته ځان رسولی یا دغه وړتیا غواړي ترلاسه کړي چې په دغو رسنیو باندې بالاخره کنټرول ولري، کله چې موږ دغه واک او ځواک ته ځان ورسو چې بالاخره په دغه خپل جغرافیه او قلمرو کې دغه رسنۍ کنټرول کړی سو، نو هغه ټیم موږ کولی سو چې دا رسنۍ په خپله ګټه باندې مدیریت کو. او که موږ داسې فکر کوو چې دوی په خپله ګټه مدیریت کوي نو دوی مالی ملاتړ هم د دوی د معنوي هم د دوی د او په هر ډول دوی دا رسنۍ په خپله ګټه څرخي. په لنډو کې لنډ که دا مدیریت نشي خطرونه به څومره ډېر وي د افغانستان ته؟ مننه کمال صاحب. نو خطرونه یې موږ نن په ټولنه کې وینو. ما وړاندې دې ته اشاره وکړله چې بالاخره د همدغو غربي اغیزو په پایله کې موږ دې ته رسېدلي دغه شرقي ځوانان یعنی ځوان د ټولنې د ملا تیر موږ ګڼو، دوی دې ته رسېدلي دي د همدغو اغیزو په پایله کې چې دوی له خپل یعنی موږ زه یو مثال داسې ورکم د ځوان لپاره په خپله ګیره باندې نخرې کول دا د اسلام د اصولو خلاف کار ده. د ښځې لپاره د سر لوڅول یا د هغې د سر د ویښتانو ښکارېدل دا حیا د عزت او د حیا یوه برخه ده. دوی دې ته اماده دي. یعنی دا ما ډېر کوچنی مثال ورکړ، ډېر عجیب او غریب دی. یعنی داسې څه پیدا کېږي چې هغه بالکل یعنی که انسان ځان د انسانیت اصولو ته پابند وګڼي له هغې سره په ټکر کې دي، نو دغه اصول یې ټول په موږ کې له منځه وړي دي او بالاخره یې دغه ځوانان دې ته اماده کړي دي چې دوی
صرف د مالی ملاتړ لپاره د مالی عاید لپاره دوی له خپلو ټولو ارزښتونو نه تېر سي، نو دغه یې په موږ اغېزې کړي دي او د دې د دفع لپاره بیرته بالمقابل همدغه ډول چلند پکار ده تر څو موږ په ټولنه کې ویښ او بیدار ځوانان ولرو چې دغه خلک بالاخره خپلو ارزښتونو ته، خپل دین، کلتور، اقتصاد، جغرافیې او تاریخ ته متوجه کړي تر څو دوی له دغه ډول کړنو نه لاس واخلي. بله، ډېره مننه قدرمن استاد. ډېره مهم موضوع انشاءالله ما غوښتل چې په نورو خپرونو کې به البته په دواړه بحث کوو، خو ما نن غوښتل چې ډېر بحث وکړو، خو وخت کم دی. د وخت کمښت له امله استاد محترم دلته ځینې مسؤلیتونه هم متوجه کېږي. مثال ستاسو غوندې استادانو ته په پښتو ادبیاتو کې یا په دري ادبیاتو کې زموږ دیني علماو ته ته باور وکړه ځینې علما زموږ چې خبرې کوي په راډیو کې، ما پرون جمعه هم نیولې وه، مولوي صاحب نوم رانه هېر شو، په ځینو رسنیو کې یا په سوشل میډیا کې ډېر اغېزمن دي، ډېر اغېزمن دي. دومره اغېزه په یو چا باندې کوي ته باور وکړه چې هغه څه کاڼي زړونه نرموي. نو دغسې هم شته دي چې نو دلته مسؤلیتونه مراجع دي چې خپل استادان زموږ ژورنالستان هر څوک چې دي په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ته متوجه واوسي. بلکل کمال صاحب، په ډېرې بښنې سره د موږ همدغه استاد عبدالهادي مجاهد وایي دومره ډېر دروغ ووایه چې خلک بالاخره فکر وکړي چې ته رښتیا وایې. دغه خلک چې د موږ د ارزښتونو په خلاف، د موږ د دین په خلاف کوم تبلیغات کړي، دومره ډېر دروغ ویلي دي چې بالاخره خلکو دا فکر کړی چې دوی رښتیا ویلي دي او نن یې موږ بیرته په اصلاح کې له ډېرې غټې ستونزې سره مخ یو. نو موږ بیرته مجبور یو چې ټولې رسنۍ لکه تاسو چې د راډیوګانو یادونه وکړه چې دوی بیرته همدومره ډېر تبلیغ وکړي چې خلک ووایي چې یاره خلکو موږ غلط کړي یو. ډېره مننه قدرمن استاد د پوهنتون استاد پانیار عبدالبصیر عابد چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په چارو کې بریا.